ته مناسب سره چې ته کور کې خوراک کوي دغه مناسبت سره تلسو مسکینانو ته هغه روټي ورکا ما تطعمون هغه چې تاسو خورئ اهلیکم یتا معنا تاسو بیا اورئ من اوسطی د درمیانا ما هغنا تطعمون چې تاسو ورکوي اهلیکم خپل کور ولوتا روټي ورکوي خپل کور ولوتا او کسوتهم یا کپڑے داغوي یعنی جامعو کې لاسو کسانو ته روټي مناسبه نه وي اشتنا یا تاوشتا او تحریر او یا آزاد اول رقمتين دیو غلام دی په جرمانه کې دا درې وړو کې یو او ترتیب هم دغه ضروری دی چې کوم الله خود له فمن لم یجد بسوک شي نمومي یعنی دا شیونه نشته نو روټي ورکوي شي نو نه کپڑے ورکول شي او نو غلام آزاد اول شي بیا بس کوي فمن بسوک لم یجد چې نمومي فصيام بس رجیدی ثلاثه دري ايام ورزي نو دري رجیدی وساتي متواتر ذالک دا کفاره کفاره دا ايمانکم استاسو د قسمونو اذا هر کلا حلفتم چې تاسو قسم خوري پورا کولی ضروری دي پورا کوي به خامخه خو که قسم د ګناه کړی وي نبی ما تول ضروری دي بیا به خامخه مته او د دې واقع تیر شي هم دي واحفظوا او حفاظتو کوي ذالک دا کفاره کفاره دا ايمانکم استاسو د قسمونو اذا هر کلا حلفتم چې تاسو قسم خوري واحفظوا او حفاظتو کوي ايمانکم د خپل قسمونو كذلك عمد غرنگي يبين الله بيان الله تعالى لكم تاسو دپارا ان تاسو ته آیاته آیاتنا خپل لعلكم دې دپارا چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو انما بشک خبر ادا بلنه دا الخمر شراب دا دې باره کې مخکې تفصیل بیان شوی او خدا د شراب د حرمت دریم نمبر آیات ته اول کې الله تعالی صرف دومره ارشاد او فرمایلو چې په دې کې ګټه لګا دا او نقصان زیات دی دویم آیات بیا د سورۃ النساء چې تاسو کله نشکړی وي مانځ ته پکې منځ دي کیږي دریم آیات بیا دا ده چې تاسو دې نه منع شي بالکل انما الخمر بشک شراب هر هغه شی چې نشه پیدا کوي هر هغه شی چې نشه پیدا کوي خمرن دا پردې ته ویل کیږي خمار اغ صادر ته ویل کیږي چې ټوله خزه پکې پټي دغه جگہ غیر شي پرده پیرا شي نو عقل باندې چې پرده راولي یعنی نشه دینه ټوله نشه مراد ده ټوله نشه کغه شراب دی او کچرس دی او کبنګ دی او کا پودر دی وغیرہ وغیرہ او رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کلک شه د ډیر شه تا او خو نشه پیدا کوي او دا غل لک مقدار دی او خړو نو دا هم حرام دی لک اخره او نشه پیدا کوي او هغه ډیر کې نشه پیدا کوي نو دا هغه لک مقدار هم حرام دی نو لک هم نخري بیا نسوارو کې هو کنه شوی نو تاسو باندې پويږي دا غي نشینه کنه شه پیدا کوي نو هو علاوه د نشینه نسوار چې کم دی هغه هم د پیسو زیان دی او هم د صحت زیان دی نو کوم شي چې د پیسو د صحت زیان وي دا الله تعالی دغه نه منع کړی دا او موږ تاسو خو چون کې د پښتانه ټول ډیر زیات نسوار اچي او زمونږ د استادان وغیرہ ما چي نو دی وجه ندوی په تلاري جوړی کړی او په سعودیا کې یا په کوم چې هغه ملکونه دی هغه کې پابندي ده باقاعده سزا ورته ورکړي نو کله هغه ډیر مقدار نشه پیدا کوي نو بیا په دې حکم کې دی او کنه نشه پیدا کوي انما الخمر بشک شراب والميسر جواري والانصاب بوتان والازلام او غشني دا ټول باندې تفصیل بیان شوی دی رجسن دا گندگی دا من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه ان د شیطان د عملونو یو عمل دی فجتنبوه بزان بچ کی دا غینا لعلکم د دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ او پختون سره کو نسوار پر خدای نشي نو به د لپاره بهانه جوړي ځکه ونی ملتفو پکې وایي چې تاسو بیا ستړي شئ یا کمزوري شئ وای دا غي چرته یو مولا راوسته او ځانته د شاګانو چې مونږ ته بیان وکا او ناغې د پاره د غي په بیان کې ټول نه خ بیان کوون کې هغه سړی چې هغه شړا راولي نور خلکو ته چې نور خلکو شړای نو هغه تقریر کوو دا نوې راوسته او د امام حسین رضی الله عنه واقعا بیانای د سکینه رضی الله تعالی عنها دغه رنګ نور حسامین جاړي نه ای دغه باندې اثر نه کیږي جړا نشي پیدا کوله نو د اصل کې سوچ کوي چې د څه خبر او کما چې په دې باندې جړا راشي نو اخر چرته یو کس ته خیال شو چې هغه په دې جمعات کې نسوار واچول نو دا خیال د پښتانه دی وای نو دومره ظلم وکړو دی یزید چې په امام حسین په ملګرو نسوارم بند کړ نو بس هغه تر هغه چغي جوړي دغه پښتانه نسوار نو غي من کې دی دا ټول نه لوي ظلم نه دی د پاره همدارنګ دې د پاره نورم ډېر چرته یو سړی وای هغه کې ناستو
لارې کې ټوپۍ هغه چلوله دا گاډي چلاو نو خوا کې ور سره سړی دغه نسوار چولی چې نسوار چولی نو هغه نسوار نه زمګه او بیا د افغانانو په نسوارو کې ملک فرق دی دغه خلل غډې را ډکوي دغه ارچ هم د سفر غړ دي درانه دي نو هغه نسوارو کې موږ نسوار ور دي نو هغه وسغه نسوار چي تو کوي ځای نشته چې چرته تو کما بیا تو کوي نو هغه ډراور او تخپل کالو شرويستي د بوټي راوستي چې هم دې کې واچو نغوی نه دې کې څنګه واچو مده خو ګندکی کې ډېر ورته ویلي دي خو دې نه دی اچولي خیر باري تو کړی بیا ورته وایي تا ولي بوټ کې وانه چول وای هغه ګندکی کنه وای نو استاد هغه خلاص ما د دې بوټ نه ډېر ګنده ده نو دا ښه جواب دی دې لپاره چې هغه سړی پوښي په دې باندې نو ګندګي ده ځان دې ساتل پکار دي انما بشک خبر دا بلنه دا یرید غواړي الشیطان شیطان اندا چی یوقع واچي واقع کی بینکم استاس بمنس کی العداوه دشمنی پدی ذریعے سرا والبغضاء او بغض کینا فی الخمر بشراب کی دغه چې عقل د کار نه کوي نه جنگ جګړه وکي او یا نور داسې بدکاریانه والمیسری او جواری ويصدکم او من کی تاسو عن ذکر الله د الله د یادنا وعن الصلاه او د مانځنا فهل نو بس آیا انتم تاسو منتهون من بشی نو تاسو من کی دن کی ای د شراب او د ګندګینا او د صحابه کرامو کردار بداو چې دی بوویل چې سمعنا واطعنا او عمدک عمل او په هر حرامو کې او داسې د شراب توي کړل غي په دې د مدینه په دې کوڅو کې چې باقاعده غلطی دي روان شول واطيع الله او خبر امني د الله تعالی واطيع الرسول او خبر امني د پیغمبر واحذروا او يريږي ان ځان بچ کئ فإن بیا کچری تولیتم تاسو مخواړو فعلموا نبوه شي انما جبشک خبر ادا د بل نه دا علی رسولنا زمون کو پیغمبر باندې البلاغ رسول دی المبین خارا علی رسولنا البلاغ المبین رسول دی خارا ليس نشتا علی الذين بغوا خلق باندې امنو چې مؤمنان دي وعملوا اعمال وکړو الصالحات نیک عملونه وکړل جناح سکنا فيما باغه کې طعمو چغی خړلې دي اذا هر کلا ما اکلا اغه چی اتقوا اغه پرهیزګاری کړي وا اذا متقوا هر کلا چغی پرهیزګارو دا وې ته شک پیدا شوه د وحد په موقع کې شراب منشي نو او دنه صحابه کرامو شراب څکلیو په هغه وخت کې او بیا شهیدان شول نو صحابه کرامو ته دا شک پیدا شوه چې دوی سره الله څخه معامله کوي نو الله وې دا د حرام او د حکم نه مخکې غیڅ کلیو او هغه متقیان او تقوادار وآمنوا او ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عملونه کړیونه ثم بیا اتقوا بیا پرهیزګاری کړیوا وآمنوا او ایمان راوړو ثم اتقوا او بیا پرهیزګاری وکړه واحسنوا او نیک کارونه وکړل والله او تعالی يحب المحسنين من کای نیکانو خلق سره نیکی کوونکو سره یا ایها الذين امنوا اے مومنانو ليبلونکم خامخا آزمائش کوي پتاسو الله ولا تعالی خامخا پتاسو باندې آزمائش وکي الله ولا تعالی بشین پتشی سرا من الصید دخکارنا تنالو چې رسیږي به اغتا ایدیکم لاسونه دستاسو ورماحکم او نزید دستاسو د احرام په حالت کې او دا په حدیبیه په مقام کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 1400 ملګرو پاړه اچولیو نو الته بسوی به خرگوش او دا باندې نږدې راتلی او دلته دې ته ضرورت هم ډیرو او دومره نږدې وراتلی چې دوی بل سره نیولې شي او یا به نږدې سره هم والي شي خو دوی خو په احرام کې نو دی وجنه الله تعالی حکم خو عام دی او سپوري چې رسیږي تاسو لسونه د تاسو او نزيد تاسو ليعلم الله دې د پاره چې معلومه کې الله تعالی من چې څوک دی یا خافه چې یریږي د اغنا بالغیب بنل دو سرا او الحمدلله صحابه کرام خدا سي ایمان او کامیاب وکي او يهوديانو باندې چې کله د خالی ورته هغه ازمایش راغلو او الله تعالی ورته میان را ډیر کړل هغه ورته ټینګ نشول به د حکم ته دا وای نه منو نافرمانی وکړه فمنعت دا بسا چی زیاته او کا او چا چی زیاته او کو بعد ذالک ورست دینا فلهو بس غد پارب عذاب سزا دا علیم دردناک عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقتلوا ممر کوي الصید اخکار وانتم او داس حال کی جتاسو حرم احرام کیئی احرام په حالت کې بخکار نه کوي او د اخکار اشاره به هم نه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې د اخکار اشاره به هم نه کوي او کچيري